سلامونه او درنښت د یک تلویزیون قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې یو ځل بیا د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له خاورې څخه راپورته کیدونکي ګواښونه یې بللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر النرابي د اسحاق ډار له قوله ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې څخه راپورته کیدونکي ګواښونه د سیمې سوله او امنیت له خطر سره مخ کړی او کابل باید جدي اقدامات وکړي. هغه موضوع چې تل او په کلکه د اسلامي امارت له لوري رد شوې ده. په همدې مهال هندي رسنیو د خپلو ترکي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ترکیه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره له منځګړیتوبه لاس اخیستی دی. د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان د خاورې خوندیتوب په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د اسلامي امارت له دوامداره شعارونو او روښانه پیغامونو بلل کیږي، خو تر اوسه پورې دې ډاډ نړۍ ته قناعت نه دی ورکړی. د نړۍ هیوادونو په تیره پاکستان په ځلونو د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دوی یې په افغان خاوره کې د ترهګرو ډلو شتون ګڼي او دا موضوع د هغه هیواد د چارواکو په خوله په هر مطبوعاتي کنفرانس کې وه. په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې اهمیت او دوام سره د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې نوموړی یې له افغانستانه ګواښونه ګڼي. ښاغلي اندرابي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له قوله ویلي چې له افغانستانه ګواښونه سیمهییزې سولې او امنیت ته ګواښ دی او کابل باید ډېر جدي اقدامات ترسره کړي. The two sides called on for more visible دواړو خواو د افغانستان په خاوره کې د ټولو ترهګرو سازمانونو د له منځه وړلو لپاره د پام وړ او تایید وړ اقداماتو غوښتنه وکړه، کوم چې د سیمې سولې او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. دوی همدارنګه د دریمې ډلې هیوادونو پر وړاندې د افغان خاورې له کارولو د ترهګرو سازمانونو د مخنیوي غوښتنه وکړه कि ये जो दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान हो, ETIM हो, जो भी हो, they have no ideology. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د پوځ ویان شریف چودھري تیره ورځ د افغانستان په اړه ورته ادعا وکړه چې دا ادعا د اسلامي امارت له سخت غبرګون سره مخ شوه. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت د چودھري څرګندونې له حقیقت لري او د مسؤلانه پوځي دریځ پر خلاف ګڼي. په ورته وخت کې هندي رسنیو د ترکي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ترکیه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره له منځګړیتوب لاس اخیستی، خو تر اوسه د ترکیه حکومت په رسمي ډول د دې پیښې اعلان نه دی کړی او د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. این اصلا پاکستان خودش یک پروژه داره، پروژه را از کشورهای غربی گرفته، میخواد که منطقه را ناامن بسازه، دوباره میخواد دریچه جنگ باز کنه و از این کمیشن بگیره، منفعت بگیره. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د هرې ورځې په تیریدو سره ترنګلې کیږي، ځکه چې پاکستان د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله له پاکستاني طالبانو یا TTP د افغانستان ملاتړ ګڼي. د سیاسي اړیکو خړوبېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو هم سیوری غوړولی دی چې ټول سوداګري یې درول شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي لارې تړل شوې دي. د زرغون کابل په صنعتي پارک کې د کورنۍ برېښنا تولید له سترو پروژو څخه یوه نن د حکومتي چارواکو او د برېښنا شرکت د مسؤلینو په شتون کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي دا پروژه د هېواد د انرژۍ د ځان بسیا کېدو په لار کې یو مهم ګام دی. د کابل په زرغون صنعتي پارک کې د 40 میګاواټه ظرفیت لرونکي د لمر برېښنا تولید پروژه نن د برېښنا شرکت او د هالند د TVC شرکت له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دا پروژه چې د $80 میلیون په پانګونې جوړه شوې د هېواد له سترو سولري انرژۍ پروژو څخه ګڼل کیږي. او زه د TVC شرکت د رهبرۍ څخه مننه کوم چې دوی جرأت وکړ ترڅو په افغانستان کې پانګونه کوي. TVC شرکت د افغانانو او د هالندیانو یو مشترک شرکت. دلته زموږ او ستاسو مېلمه هالندي تبع ناست حضور لري، دوی جرأت کړی او دوی په دې پوهېدلي دغه موضوع یې درک کړې ده چې په افغانستان کې اوس امن ده.
د برېښنا شرکت رئیس عبدالباری عمر وایي چې د دې پروژې د پیل سره افغانستان د وارداتي برېښنا پر اتکا کموي او پلان دی چې ورته پروژې به نورو ولایتونو کې هم پلي شي. په همدې حال کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر حمدالله نعماني وایي دا پروژه به د کابل په صنعتي پارکونو کې د برېښنا اوږدمهاله ستونزې حل کړي او د 1500 څخه زیاتو کسانو لپاره به مستقیمه دنده رامنځته کړي. غریب هیواد نه ده، خصوصا د انرژۍ په بخش کې موږ د نورو دنیا په شکل موږ هم هغه امکانات لرو. موږ هم لمر لرو چې استفاده په انرژي او تولید د برېښنا کې وکړو. موږ هم باد لرو چې موږ د برېښنا په مورد باندې استفاده جنو وکړو. موږ هم په ډېرو ځایونو کې دومره اوبه لرو چې موږ استفاده جنو وکړو. همدا ډول افغانستان که وګورو یو مصرفي هیواد ده، تر اوسه پورې بایوماس انرژي موږ دلته ډېره کولی شو چې دا بیرته ژوندی او استفاده جنو وکړی شي. ما اگر 20 سال پیشتر ببینیم در افغانستان کلا ما دوستان اینجا حضور دارن که 100 میگاوات برق هم نداشتیم و کدام صنعت و سرمایه‌گذاری رشد قابل مقایسه هم در افغانستان نبود. حتی یک آب نوشیدنی ما هم از خارج می‌آمد. د زرغون صنعتي پارکونو رئیس محمد حسین امینی هم وویل چې د دې پروژې پلي کول به د برېښنا تولید زیات کړي او د اقتصادي ودې د بېوزلۍ کمولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې مهمه ونډه ولري. تن او وجود له لاسه ورکوي، مهمه نه ده د وطن د ازادۍ په لار کې دا افتخار د الله د رضا په خاطر باندې دا افتخار. نو نن که چېرته په غټو پوسټونو کې راغلي دي، غټ مسؤلیتونه او دروند پیټې د امانت د دوی په اوږو باندې دي، نو دوی به غفلت نه کوي. د چارو ادارې چارواکي وایي چې د دې پروژې ګټه یوازې د کابل صنعتي پارکونو ته محدوده نه ده، بلکې کولی شي د ټول هیواد لپاره د پاکې او داخلي انرژۍ د تولید یوه بیلګه وي. دا پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ په لار کې بل مهم ګام ګڼل کیږي. په ایران کې د اعتراضونو له پراخېدو سره د دغه هیواد د پخواني پاچا زوی رضا پهلوي د روانو اعتراضونو ستاینه کړې او هغه یې د راتلونکو ورځو د اعتراضي پروګرامونو لپاره د خلکو د چمتووالي نښه بللې ده. په همدې مهال د ایران لوړ پوړو قضایي چارواکو په توند لهجې خبرداری ورکړی چې له معترضینو سره به هیڅ ډول نرمښت ونه شي. په ایران کې لاریونونه خپلې 12مې ورځې ته ننوتي او ورځ تر بلې پراخیږي. په ګڼو ښارونو کې لاریون کوونکو سړکونو ته د راوتلو او شعار ورکولو سره خپلې ناخوالې څرګنده کړې ده. هغه لاریونونه چې د ایران د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د قضایي قوې رئیس حسین محسني ایژه‌ای په سخت دریځ سره په ایران کې د بې نظمي خپرولو پړه په ولسمشر ټرمپ اچولی او خبرداری یې ورکړی هغه څه چې اعتراض یې بولي ورسره به په قاطع ډول چلند وشي. هغه ټینګار کړی که په تیرو کې د لاریون کوونکو سره په نرمي چلند شوی و نو له دې وروسته به د لاریون کوونکو سره په نرمي چلند ونه شي او په ټول هیواد کې یې له څارنوالانو وغوښتل چې د لاریون کوونکو سره جدي چلند وکړي. بدیهی است، طبیعی است، شرعی است، عقلی است که انسان در مقابل اغتشاشگر ساکت نمیشینه. با اغتشاشگر دیگه نمیشه مماشات کرد. من همینجا عرض میکنم بدانن اگر در بعضی از سنوات گذشته نسبت به بعضی از کسان ارفاقاتی صورت گرفت، این بار هیچ ارفاقی صورت نخواهد گرفت. چرا؟ به چند جهت. یک، رسما رژیم غاصب جنایتکار خبیث صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و عرض کردم این رئیس جمهور بیخرد و بیعقل رسما اعلام کرده که ما از اغتشاشگران حمایت میکنیم. د ایران د قضایي قوې رئیس د دې لاریونونو د عاملینو په پیژندلو او نیولو ټینګار کړی دی. دوم میخوام که واقعا خدمت بازدادستان محترم کل کشور تأکید بکنم و دادستانهای محترم با کمک نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، خب اونایی که میان تو خیابون اغتشاش میکنه که طبیعی است نیروی فراجا با اونها برخورد میکنه و اگر اونها دستگیر شدن، عرض کردم
و در اغتشاش نقش داشتن و در اغتشاش دست داشتن به هر نحوی، حتی کمک اغتشاشگر بکنن، امکانات در اختیارش قرار بدن، تجهیزات در اختیارش قرار بدن، اونها تعقیب بشن. له بلې خوا د ایران د پخوانی شاه زوی رضا پهلوي د چهارشنبې په ورځ د لاریون کوونکو لوی شمېر یې د راتلونکو لاریونونو لپاره د چمتووالي نښه ښیي. هغه د ایران له خلکو غوښتي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځ د جدي په 18 او 19 د ماښام په 8 بجو په سړکونو کې یا د خپلو کورونو دننه د لاریونونو له لارې شعارونه ورکړي. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم و از شما دعوت میکنم که این جمعه و پنجشنبه 18 و 19 دی ماه را سر ساعت 8 شب همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتون شروع به شعار سر دادن بکنید. بنابراین اعتراضاتی که در طی چند روز اخیر در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی است که مردم دست به اعتراض زدند. دا لاریونونه په داسې حال کې دوام لري چې د ایران حکومت د دوی د کنټرول لپاره له تاوتریخوالو ډکو نښتو کار اخیستی دی. هغه نښتې چې د بشري حقونو د سرچینو پر وینا د یو شمېر ملکي وګړو د مړینې او نیولو لامل شوي او د ناخوالي شدت یې زیات کړی دی. د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.